قرآن حکیم کې الله فرمایي چې په دغه خلکو کې درې بیماری وي، روحاني بیماری، درې غټ غټ ګناهونه. یو ګناه پکې دا و چې د خلکو به ډاکې کولې، ډاکو مارو، او داسې ډاکه نه، یو خو غلی که نه چې په پټه د چانه شی ووایي، کنډرو کې د شپې غلو کې او چانه په پټه شی ووایي، نه نه، دا خو صفا د چا مخکې به په نیغ ورتللو سامان به یې وړو، نو ډاکه به یې کوله، ډاډو په ښکاره به یې غلاګانې کولې. او دویم پکې دا ګناه وه چې دی به ګناه پټه نه کوله، ښکاره به یې کوله. او یو درېمه خطرناکه بیماری وه په دې خلکو کې، لویه ګناه چې قرآن حکیم کې الله فرمایي داغی گناہ متعلق چې دا گناہ د دین مخکې د آدم علیہ السلام په اولاد کې چانه وکړي، دا د دوی نه شروع وه، هغه د هلکانو دا بدعملي الله دې مسلمانو ساتي. دا درې بیماری په دوی کې. لوط علیہ السلام لګیا دی او نصیحت ورته کوي، خو الله په دومره فضل او احسان کړو چې د دوی کومې ځمکې وې د دې د علاقه د اردن او د فلسطین په منځ کې وه، بحر اردن د هغې په غاړه باندې د اردن او د فلسطین په منځ کې، او داسې آباد علاقه وه چې په لارو به خلک تلل نو د سیوانو د دې قسم قسم میوو دا باغونه به وو. که د دوی غلې خو بې زیاتې وې، ډوډۍ او غله او سبزۍ ترکارۍ خو ډېرې زیاتې وې، ځمکې آبادې وې، خو که دی صرف په میوه خپله گزاره کوله نو هر قسمه میوه دی په باغونو کې وه. یو شاندار علاقه وه. هسې د رب العالمین یو عجیبه نظام دی، چاله چې سزا ورکوي که نه او راګیری یې، نو مخکې د دنیا د نعمتونو ورته سیوا کړي، چې سبا دا ونه وایي چې الله نو زه تنګ ومنو دا ګناه مې کوله، نه، دا نعمتونه پې فراخه کړي، ډوډۍ ورته زیاته کړي، میوې وله ورکړي، د دنیا نعمتونه ورکړي، نو چې په هغې نعمتونو مو نشي نو بس بیا رب العالمین راونیسي. د دوی د علاقې الله دومره آبادې کړې وې چې د دوی د انارو، د دوی د زیتون کوم بوټي نو د هغې هغه څانګې به د لارو په غاړه باندې ځمکې ته راښکته وې چې په لاره به څوک تلل نو ختل به نو، ګوتې به یې وروړې هغه میوه به یې ترې وشکوله. داسې رب العالمین په دې احسان کړی او د میوو دا باغونه او دا آباد علاقه او سرسبز و شاداب سیراب علاقه باندې الله دا خلق وصول. خو موږ مسلمان کې یو شی شته، بلکې عام انسان کې یوازې مسلمان نه، چې د الله له طرف نه په موږ تنګ دستیا راشي نو هم فریادونه کوو، او که د الله د طرف نه نعمت راشي نو هم د الله شکریه نه ادا کوو. حالانکه الله فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو زما د نعمت قدر وکړو، شکریه م ادا کړه، نو دا نعمت او دا مال او دولت خو الله وایي زما په لاس کې دی، دا بدله زه نورم زیات کړم، دا خو الله سره دی هر څه. لوط علیہ السلام راغی او دې ته نصیحت شروع کړ، دا هغه نصیحت الاوړی سر به په هغې پرېوته، ښه انکم اناس یتطهرون، تاسو مونږ ته وایه چې دا ګناه ده او دا پلید کار دی، ښه تاسو داسې پاک دامن راغلی یې. اوس هم خلک دا خبرې کوي که نه، لکه تا داسې مسلې زړې کړې، دا غلطې خبرې، هغه د اړو مسلې زړه کړې نه، هغه دې سم نه کړی، خو د هغه خپله ګناه ده، خو تا ته خو د نیکۍ خبره وکړه که نه. دا هم پکار دی چې یو سړی بل ته د نیکۍ خبره کوي نو پکار چې خپله هم پې عمل وکړي. که یو سړی بل ته وایي چې دا ګناه مه کوه نو پکار دی چې خپله یې پرېږدي. که دې بل ته وایي چې نیکي کوه په خپله یې نه کوي، بل ته وایي ګناه مه کوه دا ګناه په خپله کوي، نو قیامت کې به الله بیا تپوس کوي چې تا ولې دا ګناه کوله، بل ته دې وایي مه کوه په خپله دې کوله، بل ته دې وایي نیکي کوه په خپله دې نه کوله. نو ښه خبره ده چې خپله سړی نیکي وکړي، په خپله سړی ګناه نه کوي او بل ته هم وایي بیا. لیکن که یو سړی په خپله نه کوي او بل ته یې نیغه لار وښوله، څه بده خبره ده. تا ته یې نیغه لار وښوله، تا هغه له پیغور ولې ورکړې، تا مسلې زړې کړې، دا زیزبرګ راغلی، د زبرګ بچې ته ما ته نصیحتونه کې، نو څه ګناه، که خبره یې غلطه کړې وې خبره دې غلطه وکړه، خبره یې ټیک کړې ده، بس پرېږده، خیره ته ووایې که نه، تا سره یې ښېګړه وکړه. نو هغې لوط علیه السلام ته دا پیغورونه ورکړل، ښه تاسو ډېر پاک باز یې، ها ډېر پاکان یې، او مونږ ته وایه چې دا تاسو پلیتي او دا ګناهونه کوئ.
کله به دمکې کولې وطن نه مباسو، کله به دمکې کولې وجنو، کله به په الزامونه لګول. خو به هر کیف لوط علیہ السلام دا الله حکم او پیغمبر خدا الله دا حکم مطابق لګیا دی، خپل مهنت کوي، خپل کار کوي، د رب العالمین دا حکم مطابق لګیا دی، او خپل تبلیغ ورته کوي. او وی کې غدري جرمونه ګوروز یو جرم اغلا او ډاکا. څنګه به اغلا ډاکا کولا؟ د بار نه چې بچته تاجر راغی او هغه به مال د سوداګرۍ راوړو، کپڑا به راوړو مثلا، نه به یو ځای کې خو چې دا کپڑا مې راوړل د څوک اخلي. په خو زمون په وطن کې بم خلکو په خانو باندې ماته لګ لګیات شي سامانونه راوړل او په دې غټو غټو ډاګونو کې وګرځول او بیا به خلک راتل او سامان به ته وړو. نو چا به کپڑا راوړل مثلا یو ځای کې به کې خو د پسارو باندې بار دا کپڑا مې راوړل د څوک اخلي. یو کس به ورغی تراکه کنه یو لس جوړې کور ته خې خوخ بکو کوي هغه به ته غيو بل براغ یو لس مال راک، بل براغ یو شل مال راک، بل براغ د کلی ټول خلک براغون شو، چا لس جوړې، چا پینځه جوړې، چا ته جوړې، چا لس پینځه جوړې، دا به د کور ته یوړ. دې غریب به پتا مو چې دا کې بخوخي کې راوړي اخر یو براغ یو د جوړې اره دې کې مخه نه شو دا اواله یله کله الله بندا دا خو تامه لس جوړې وړي دي، ما خدای ځان سره ستانوم لیکلې دي لس جوړې دی وړي دي او تا راوړي دوا وینا نه دا دوا جوړې مې وړي وسلې په موږ غلا ولې راړې دغه دوی دی کاله والا کناله نو د سغل خو نیمه د منکری ترالی په موږ جامې خرڅه او په موږ غلام راړې. هو مسافر وګوري بل براغه هغه په پینځل لس جوړې وړي ها دا درې جوړې دا والا خو هم پکې نشوي. لکه بدبخت ما غستانوم لیکلي ته خو پینځل لس جوړې وړي دي. نه نه یاره په موږ غلا راړې زماري جامې ته نه ګوري، نو شریفان خلک یو موږ غلیو اوس په ما غلا راړې دا درې میوړي دي کاله والا کنه خپل کار کوا سبب بس هغه جامع به ټول خلکو والے او دې غریب ته دو یو راوړه د مقصد ټکول چې ما نه خو بلاس جامع راوړې وي او هغه خو تاسو ما نه ظالمانو یو ټول قوم بوته یو ډله شو چې تلیونه کته روغه چې څه دې راوړو هغه غریب بوته غم پرې خو دې اوس په دې څه وکما لا بڑا بیا به لاسونه ټپول او خندل به چې د معلومه وو. دا د دوی عام ګناه یو خبرونو یاد اوساته کہ یو سړی ګناه کوي او پټه کوي. ګناه سم ګناه ده، ګناه د الله خلاف ده او په ګناه الله خپه کېږي. خو دا ګناه ته پټه وکړه او الله تعالی توبه وسته چې پروردګار دا ګناه مې کړل تر ته معافي وکړي، ممکن ده چې پر دې حق نه چې الله یې توبه کوي. خو چې ته ښکاره ګناه کوې نو په دې ګوره الله ډېر زیات خپه کېږي. دا ته ډاډه په ګناه باندې زړور ډاډه شوې ته په ګناه، زړور شوې په ګناه. دا ګناه خو د الله خلاف دی، نو ته مخ په مخ د الله خلاف کې. یو سړی چا پسې پشي چا پټې خبرې کوي نو دا هم خبره نه ده، غلطه خبره ده. خو یو سړی چې مخامخ چا ته راغی او کنځلې ورته وکړل، یو پشي چا پټ او یو مخامخ، نو دواړو کې فرق دی که نه؟ نو چې ته دا ګناه کې والله ته مخامخ ودرې دی او مخامخ ګناه کې، نو په دې ګوره الله ډېر خفه کېږي. زه اکثر وایم که نه یہ مسلمانان زم دا ګیرې مخ رایه ولی دا یو ګناه نه دا ډېر ګناهونه دي. یو خدای چې ګناه ده بس د پیغمبر سنت دی او تا اخره. دویم دا ده چې په ګناه دې پیسې بیا ورکړې، کته په نه خره غل پیسې ورکې، کته په خپل خره نو پتری په پیا بوله پتری اخلي، نو په ګناه پیسې ورکې. او دریم دا ده چې دا ګناه ته همیشه کې. یو سړی یو ګناه یو ځل وکړي کنه دا خو ته هر سال کې نی په دویم سال خو خامخا کې، نو دا ګناه ته همیشه کې، همیشواله دې په وکړه، ګناه کبیره باندې دې همیشواله وکړه. او څلورم دا چې زړه ورتیا پې کې د خلکو مخ کې دا ګناه کې، یو پټه ګناه دا تر خلکو مخ کې ډاډه کې. او پنځم دا دې چې تا ته دا ګناه نه ښکاري، تا ته دا خریل مخ ښکاري، ته زه د ټولو نه زیات خشته یم، حالانکه پیغمبر د ټولو نه زیات خشته و، انبیاء پیغمبران خشته و، ښکلي و. دا خو د سړي او د ښځې منځ کې تمیز او فرق دی. پیغمبران ښکلي و، ګیره ښکلی شی دی، دا د پیغمبر صفت دی. نو چې ګیره ښکلی شی دی او د پیغمبر صفت دی، نو تا ته هغه د پیغمبر صفت ښکلي نه ښکاري او تا ته د زنانو په شان مخ ښکلي ښکاري. څونه غټه ګناه شوه.
نو دین ځان ساتل پکار دی د دنیا د ژوند څه پته لګي یو ورځ ژوند دی او که دوه ورځې ژوند دی او که یو میاشت دی او که لس میاشت دی او که کال دی او که دوه کال خو یو ځل تتل دی کنه او د ځوانۍ نه مرګ او د بوډاوالي د مرګ څه پته لګي دینم الله خبردار نو خبره مې دې پورې کوله رونو چې ښکاره ګناه باندې الله ګوره ډېر زیات خفه کېږي دي به دا ښکاره ګناهونه کول او داسې ښکاره ګناهونه کولو په مجلس کې شرم به نه کو حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل یو خپل خوری را لېږلی وی ته لاړ شه ډېره موده شو لوط علیه السلام سره ملاقات ونه شو چې څنګه دی د هغې خبر راله راوړه چې هغه راغې صدوم ښار ته نو دا خو دا صدومیان خو ډېر روان نو دی یو کاڼي اوچت کړه د هغه وی چې دا څوک پردیسي راغلی دی ورسره په باز شوی دی چې ټس شو نو هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری په دا سر د پاسه په کاڼي وویشته میلمه وویشته او چې په کاڼي وویشته نو د هغه نه وینې وبهېدې نو د هغې غریب دا مخ مې تک سور شو نو لکه چې سړی دې په کاڼي وویشته نو تخته یا معافي ته وغواړه یا ځان پټ کا نه د هغې د پاسه راغی او هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری غریب په رونو په وینو رون وی ما مټی کلک ونیوی ما له به پیسې راکې هلکه بدبخته ده څه پیسې غواړې دې دې وینې م کړم سر دې م راله زخمي که جامې دې راله د وینو رنګ کړې مخ دې راله د وینو رنګ کړې نو چې معافي نه غواړې تخت نه نو ما نه پیسې غواړې څه پیسې ما نه غواړې وی مخ مې دله رنګ کړ سور مې کدله د دې به راله اوس اجرت راکې تا له خو ما په مخ باندې خشته ښکلي سور رنګ راوبیو او بیا په هغې نه پرېښود قاضي له یې بوته نو قاضي هم پوره انصافدارو چیرې ناپرسان قاضي له یې بوته قاضي ته چې دواړه ور مخامخ شو لکه ولې وی صاحب دې سړي له مې دا مخ رنګ که او د دې ما له پیسې دیواله دونه زړورتیا په ګناه هغې ته خپل قاضیان معلوم و که نه ده ورته وی چې ده خو بې خوشحاله چې ده قاضي له لاړم او قاضي به ته ما له بدل والي وی قاضي سلامت وګوره زما دا مخ یې وویشته سر مې زخمي شو وینې ته وبهېدې مخ مې ټول په وینو رنګ بنګ دی نو صاحب ما له ته سواله جیل کې یې واچوه قاضي څه وایي وی دې ټیک وایي ولې ټیک وایي زما چې مخ په وینو رنګ کوي تا له خو رنګ سازي وکړه تا له مخ په وینو رنګ که رنګ سازي دی نو قاضي به ورله پیسې ورکړې د انصاف فیصله وکړه دې ته انصاف وایي بس هغه د ابراهیم علیه السلام هغه خوری و هم د هغه خوری و کاڼي ته یې ګوتې کړې چې شلق شو قاضي یې په دا سر د پاسه وویشته وی تا له چې ما سر رنګ او زما په تا څومره پیسې لري رنګ سازی کېږي نو هغه زما په دې دله ورکړه لړ وتښتېد ولې تا له ما د په ما کېږي چې ما له مخ وینې که سر یې راله رنګ نو زما په تا کېږي که تا له ما سر رنګ که که نه هغه ته دله زما په ځای ورکړه داسې یو شهر ناپرسان او د ګناه یو سسټم شروع الله ګوره ډېر صابره بادشاه ډېر صبر کوي خو چې الله نیول شروع کړي که نه تاسو وګورئ که نه فلسطین ته وګورئ یا د نورو ملکونو علاقو ته وګورئ عراق ته وګورئ مسلمانان دي او نن په لویو مصیبتونو کې ګرفتار دي موږ الله نه سوال کوو چې الله دا مسلمانان د دې مصیبتونو نه محفوظ کړه او الله دغه ټولو مسلمانانو امداد وکړه که افغانستان دی او که عراق دی او که کشمیر دی او که بوسنیا دی او که فلسطین اسی مونږ چې خپلو کې سوچ کوو دا کله داسې اخبار ګورم په دې اخبار کې چې د فلسطینیانو او د عراقیانو فوټوان اوس هم راځي که نه نو زنانه وایي پینټونه اچولي تاسو به کتلي اوس هم زنانه پینټونه اچوي په فلسطین کې اوس هم په اخبار کې کله فوټوان راشي که نه نو د هغوی هغه زنانه او هغه جنکۍ اوس هم پتلونونه اچوي نو الله دې ته نه ګوري چې دوه ماشومان په جنګ شي نو هوښیار پلار دا دی چې خپل بچی ووایي پردی نه وایي که پردی وایي خو له جګړه جوړه شوه نو خپل له څپېړه ورکوه ته چې بچی جنګ به نه کوې هغه بل هم پکار چې هغه خپل بچی ووایي نو رب العالمین په داسې وخت کې بیا خپل مسلمان وایي کافر دغه نه کوي هغه خو جهنم ځای دی بیا زور دی خپل مسلمان له ورکوي دی بیا وایي نو په فحاشۍ باندې په بدعملۍ او په ګناه الله صبر کوي صبر کوي صبر کوي خو چې کله نیوکه شروع کړي په الله یقین وکړئ ګورئ د الله د ګرفت او د الله د قهر سره بیا یو شی برابر نه وي کله کله بعضې خلک فریاد وکړي یاره دا ظالم دی خدای ورته صبر وکړو دا ظالم دی زه یم د نبي علیه السلام نه زیات خوښ د چا
دا الله ته دومره لاغه نه زیات نږدې بل څوک نو الله ډېر خوښ. او د پیغمبر علیه السلام دشمن ابو جهل چې دا الله څومره بدي شنو دومره بل څوک ځکه دا محبوب دشمن و. 14 کال ابو جهل ته کتلی دي. 14 کال په مکه مکرمه کې ابو جهل د پیغمبر علیه السلام سره نخرې کړي هغه وته نه کو چې مدینه منوره ته لاړ او د بدر جنگ جوړ شو تقریبا کال خوشه هغه ټیم هم جوړیږي نو 14 کال تقریبا پس ابو جهل لو نیو نو مردار کړ. الله خو صبر کوي خو نیوکه کوي ګوري دا الله د صبر نه نبی علیہ السلام هم فرمایي قران کې الله چې الله د صبر باندې دوکه نشي ګوري نو مو وایي چې الله صبر کوي نه الله ماته سوي نه چرونی سی ګوري بیا د الله د قهر سره یو شی سم نه دی. نو دی بدا ګناهونه کول او ګناه به کول او ډاکې به کوله او درې مچې کوم ګناه کوله دا لکانو بدعملي. لوط علیہ السلام وتوي اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. تاسو داسې ګناه کوي چې دا ګناه تاسو نه مخکې د آدم علیه السلام په اولاد کې چا نه ده کړې دا دوی شروع کړې وه دا بدعملي به کوله او عام مجلسونو کې به کوله او دا داسې ګناه ده ګورې که تاسو نظر او سوچ وکړئ نو د ځنګل حیوانات هم د دې ګناه نه ځان ساتي د ځنګل حیوان هم نه کوي دا ډېره خطرناکه ګناه ده او د دې سزا څه ده زموږ علماء کرام د دې سزا کې اختلاف کوي. بعض علما وایي په تورت سرونه ووهه د دې دواړو نه او دا جوسې ولا خخوامه په اور یې وسوځوه تیل پې واچو تیل یې ورته ورته کا. او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه داسې مه کوه په ښار کې چې د ټولو نه اوچت بلډینګ هلته یې وخېجه و د هغه ځای نه یې راوغورځوه دا دومره خطرناکه ګناه ده. او نبی علیه السلام هم فرمایي اقتل الفاعل والمفعول به دا دواړه مړه کوي ختم یې کوي. دا دومره سنګین او دومره خطرناکه ګناه ده په دې الله ذوالجلال ډېر زیات خفه کېږي ډېره لویه ګناه ده. نو دا خطرناکه ګناه ده سپکه ګناه هم دې کوله او چې لوط علیه السلام به منې کول خندا به یې پورې کوله. اخره کې د رب العالمین هغه قهر او د الله غضب په جوش کې راغی. نو چې د الله قهر او غضب په جوش کې راشي نو باس بیا په دعاګانو کار نه کېږي. بیا که ډېرې دعاګانې کې او ډېرې چغې وې نو بیا کار نه کېږي. حضرت ابراهیم علیه السلام په لاره روان دی او 3 فرشتې راغلي او دا 3 واړه فرشتې د انسان په شکل کې وي. ابراهیم علیه السلام ښکار لتلی و دا 3 واړه فرشتې ولیدلې نو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز و انتهایی زیات. تاسو مېلمانه یې وی وی راځئ کور ته یې بوت کور یې کېنولو او خپلې بیبي له ورغې وی چې یو 3 مېلمانه دي او ته مهرباني وکړه شابه دوی له د خوراک انتظام وکړه. صاحب دې وخت کې خو د خوراک څوک و بس وی دا سخی ولا لال کړه یو سخی یې راونیوه او هغه یې وله ذبحه کړه په خپله او هغه غوښه مخ یې وله روته کړه هغه غوښه یې په کاسه کې یا په یو لوښي کې راواغېسته و مېلمنو ته یې مخکې کېښوده. مېلمانه غوښې له ګوتې نه وړي وی خورئ که نه موږ نه خورو نو بس دې ویرېد ځکه هغه زمانه کې دا یو رواج و د هغې خلکو چې چا به په چا ډاکه غورځوله نو یا چاته به نیت خراب و د هغه خوراک به یې نه خوړه. اوس خو بل شان لوبه ده. اوس خو پېښور کې اکثر په اخباراتو کې راځي په کور ورشي سړي مړه کي ډاکه وغورځوي او د فرج نه میوې او کیلې او سیوان راواغېستل او هغه وخوړل او پوستکي په ځای پرېښودل او لاړل. عجیبه نظام دی په خدای یقین وکړه. درندګان دي دا خلک د الله یاره پړه کې نشته. دا سوچ نشته چې د به الله تعالی قیامت پر ورځ مخامخ کېږم قیامت خو لا لرې دی قبر کې به مخامخ کېږم نخرې به وکړم پیسې به وګټم دولت به وګټم خو دې قبر نه به ځم او که به نه ځم هلته خو بیا ما سره رعایت نشته. قسم دی د الله یره د مونږ زړونو نوتې ده که د مونږ پړه کې د الله یره رالی سپم نی هلته به هغه کور والا اخبار لیکي وینې بیږي یا په وینو کې تړپېږي او دومره د خدای نه یریدل نشته چې د هغې د فرج نه به سامان راوالي هغه کیلې مالټې دی به هغه خوري پوستکي به مته وغورځي. د هغې زمانې د ډاکو دا رواج ښه ډاکه کوم
چا نه مړې کوي چا سره زیاتې کوي نو د هغې خوراک مې نه کوم چې ابراهیم علیه السلام ورته وکتل چې دوی خو د خوراک له ګوتې نه وځي بس خو یېرېده ولې نه خورئ موږ نه خورو دا دوی نیت خراب دی موږ ته نیت درست نه دی ولې نه خورئ چې ویرید کله ابراهیم علیه السلام په پوه شو چې دا خو نیتونه خراب دي نو فورا فرشتې ورته وایي نه انا رسول ربک موږ د ستا د رب استازي یو نه یېرېږه بالکل لکه چې هیڅ فکر او سوچ را نه ولې موږ ستا د رب استازي یو څه له راغلي موږ دوه خبرو له راغلي یو انا ارسلنا الى قوم لوط د لوط علیه السلام قوم ته رالیږلي شوي بس هغه لوط علیه السلام خیرې کړي دي اوس او خیرې د الله په دربار کې قبول دي موږ هغې له راغلي یو هغې وجنو پرېږدونه به دا قوم نن تباه کوو او تا لم یو خبرې له راغلی یو هغه دا چې تا د الله نه سوال کړی دی نو ستا بیبي د حضرت ساره رضی الله عنها هغې له به الله یو زوی ورکوي ګوره څه پښتانه وایي که نه وایي غم او خوشحالي چې ده رور خور دی هلته ابراهیم علیه السلام او حضرت سارې له د زوی خوشخبري ورکوي چې تاسو له به الله زوی درکړي مبارک او دا ورته وایي چې د رواره قوم دې تباه کوه نه پرېږدو هلته په هغې غم او په دوی خوشحالي حضرت ساره رضی الله عنها کور کې وه ممکن ده دا د مېلمنو ځای کور سره به نږدې و دیوال به خو خبرې هغې واورېدې نو هغې د تعجب د وجې نه مخ ته داسې زنانه اکثر څپېړول کړي د خوشحالۍ نه یا تعجب د وجې نه ښه زما به څنګه اولاد کېږي زه خو بوډه یم او شنډه بوډه یم ابراهیم علیه السلام هم وایي چې زه خو هم بوډه یم او ښځه مې هم بوډۍ ده او د بچو د پیدا کېدو چې هغه کم طاقت دی او الله تعالی انسان لکم طاقت ورکوي نه د ما شته نه د ما د بیبي شته دی دا هم څه ووایي هغې ورته وایي دا د الله فیصله ده بس او الله چې کومه فیصله وکړي اوس هغه کېدو باندې دا طاقت خو الله ورکوي خدای پاک یې دا هلک نه هم دا طاقت اخیستی شي د جینۍ نه هم اخیستی شي بوډالی هم ورکولی شي او بوډۍ هم ورکولی شي هغه د الله خوښه ده دې کې څه دی بس یقین خو برابر شو اوس څه کوي بیا د لوط علیه السلام قوم لزو ان فیها لوطا تاسو هلته د مار واره چې دی پکې فورا لکه یاره راله چې قوم عذاب ورکوي د مار واره چې دی ځکه د الله عذاب چې راشي که نه ټیک د پیغمبر الله ساتي او چې عذاب راشي نو عذاب سره بیا پښتانه وي که نه وچو سره وي لامدم سوځي بیا د الله عذاب یو شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو قوم به راځي په بیت الله به حمله کوي اخره زمانه کې نو چې د صحرا ته را مخامخ شي نو الله به هلاک کی نو چې څومره قوم دې ځمکه به وشلېږي او ټول به پرې ننوځي کعبه به ته الله بچ کی صحابه تپوس کړي الله رسول د جنگ په نیت راغلي هغه به جهنم ته ځي او که څوک هسې په قافله کې را روان وي او نیکان وي نو مسلمانان هغه به الله جنت ته ځي خو عذاب بیا یو شان راځي د ابراهیم علیه السلام باندې فورا یې راغله اے د الله استازو په هغې کې خو زما واره دی لوط علیه السلام وی د الله فیصله دا ده چې لوط علیه السلام او د هغه قوم د هغه خاندان به بچ کېږي دا به بچ کېږي صرف یوه خبره د لوط علیه السلام چې هغه هم د دې قوم مخبري کوي جاسوسه ده ابا هلاکیږي او باقي به هغه بچ کېږي راغلل دلته کې لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام نه خو د زوی زیری ورکړي چې لوط علیه السلام له دوی راورسېدل په خشتو شکلونو مزیدار دولی لکان نوجوانان دا فرشتې په هغه شکل ډېر ښکلي چې راغلل لوط علیه السلام له لوط علیه السلام دوی ته وکتل نو د هغې غریب پړه باندې یاره راغله چې خدایه څوک یې وي موږ میلمانه یو اوس به دا څه کېږي دا خو ډېر دولی لکان دي او ډېر خشته دي خوبصورته دي او چې الله ذوالجلال په ښکلي شکل رالیږي نه په ښکلي شکل مینه یا الله زما دا قوم ته خبر نشي هغې کې خو دا ګنده بیماري ده رسوا نشم پروردګاره څوک وایي قوم په خپله خبر شو څوک وایي چې د ښځې هغه پلیته ښځه چې ونه هغې جاسوسي وکړه خو چې دوی څنګه راننوتل کور ته دوی غریب ډېر زیات الله وایي ذاق بهم ذرعا سیء بهم وذاق بهم ذرعا غمجن شوله کې فکر راغی چې دا خو زما ځکه د مېلمه بېعزتي چې د چا وشو خو دا د هغه بېعزتي ده که دا خو به زما غټه بېعزتي شي دا به څه چل کېږي دا خلک خبر شو چې خبر شو ټول رالل اوس دې ته خو پته نه لګي دا فرشتې
اخو انسان په شکل چې هغې څنګه رالل د دروازه بنده کړې وه دروازه یې ورته وډبوله ورلرکه وی څه کوې وی ورلرکه ته مونږ دلته ستا ګوره دومره ډاډه و د خبیث بچي خپل پیغمبر نه هم حیا نه کوي د یو بل نه د خلکو نه هم حیا نه کوي چا کې خو حیاوي ګناه پټو کې که نه وی څه کوې وی تا ته زمونږ پته نه لګي چې ته مونږ نه تپوس کوې چې څه کوې دا میلمانه څوک دي ورلر کوه مونږ ته دې غریب ورته زولی نیول شروع کړ چې د خدای خاطر وکړه دا څه کوې ما میلمنو ته مه رسوا کوې مه مې شرموې او که خامخا ستاسو د خپل خواهشاتو خبره نو ستاسو د قوم دا څومره جنکۍ دا زه پیغمبر یم زما لونه دي د قوم جنکۍ د پیغمبر اولاد دي دې سره نکاحګانې بدله وکړو خو د الله لحاظ وکړه د خدای خاطر وکړه چې ما مه رسوا کوې مینتونه ورته کوي زارۍ هغې ورله دیکې ورکړه چې دروازه کوله وکړه ته یم ته تا ته زمونږ د ارادې پته نه لګي تا ته معلومات نشته چې مونږ سره راځو دروازه کولا وها د خولې نه یو ټکی وخت لو ان لی بكم قوه او آوی الى رکن شدید یار ارمان کو زما طاقت وي خپل طاقت نه وي یا زما یو مضبوط قوم نو څه خبره خپل طاقت نه وي چې د اسما مزه سکولې وي او که مضبوط قوم مې نو بس بیا هم دی مال نه راغلی خو ارمان د خپل ته مسافر بل ځای نه راغلی کړ قوم مې مضبوط نشته خپل طاقت مې نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي يرحم الله لوطا الله دې په لوط علیه السلام رحم وکړي د الله پیغمبرو خدا خبره ولا نه وکړه چې کله ما خپل طاقت وي یا زما قوم وي نه د الله نه لوی طاقت د بل چا دی د چا د خپل طاقت اډو وینا د چا د خپل قوم اډو وینا الله دار چاشتا خدای چې سړی رونی سي زما د په خدای قسمې کې طاقت اخلاص کی غټ غټ پهلوانان تاسو په خپل لیدلي او چې الله څوک رونی سي قسم په خدای کا قوم اخلاص کی نه بچی خلاصولی شي نه مال خلاصولی شي الله نه پړه کې یره پیدا کې مسلمانانو او نبی علیہ السلام او فرمای الله دې په لوط علیہ السلام رحم وکړي ودا ولا نه وپکا دوی زور لګي اخر کې چې خوان نه کوي ښا ورنه لرکه ورګه په دیوال دراوړو نه په دیوال دراوړې دوه کوشش شروع کړ هغه فرشتي لوط علیہ السلام ته وای غم مکو سوچونه کې دروازه کولاو لا یسلونا دی منتهر گز نشی را رسیده من دا اللہ استاذ یو فرشتی یو نن راغلی یو دوی العذاب ورکو دروازه وتا کولاو کا بس لوط علیہ السلام دومره بیا خوشاله شو هغه دردمند وجنا وی کله عذاب ورکوي الا شاب او زر ولا ورکه وی ليس الصبح قريب ليس الصبح بقريب سبا قرآن زیر کنه صبر کو د دې ټیم سبا دی سار وختي ولا عذاب ورکو او چې دروازه وته کولاو کړه روایت وکړه چې جبرئیل علیہ السلام ورته خپل وزر لګون داسې وړاقو چې ویلقو هغه ټول الله پستر ګولاند کړل او ټول لاندې شو هغه لاندې شو او دا ته جادوګر میلمانی روستري چې مونږ ستر ګلاندې کړل دا ته جادوګر میلمانه دي بدوی ته وی تاسو مهرباني وکړئ شابه کډه کوډاواله سارو باندې خپل سامانونه بار کې او د کلی نه وځي او چې تاسو څنګه اوته سحر وختي په پدې د الله عذاب راځي لوط علیہ السلام ته یو خزه بس باندې غم نه کې تدې متعلق فیصله شوی ده بدی خزر د خپل کډي کوډي راونه غسته چې کوم ساری ماری ور سره یا څه پسر باندې سامان ولې شو هغه به بار کا او د کلی نه وته دغه وخت کې د قوم ذهن لګوري سوچ را نه کنه کې دغه وخت کې دوی خپل اسلام او خپل ایمان کامل کړي وي او د الله په حضور کې توبه استوي نو یونس علیہ السلام د قوم توبه الله قبول نه کړه سوچ را نه لاله لوتل روان دي او خزه سو کوئی نتلا چې نظم دی قوم نه او سو کوئی شاشه ته خزه قتل رب العالمین په درې قسم عذاب را وسنیا درې قسم عذاب څه شي یو خدا وا چې جبرئیل علیہ السلام راغی یو مضبوطه چغې په واله خو مضبوطه دویم دا و چې د دوی د آبادی او چت کړي دا 15 خارونه یو چت کړل اسمان ته او بعض روایتو کې راځي چې دومره د دوی د آبادی د ازمک اسمان ته چت کړ چې د چرګانو بانګونو د سپو وازونه اسمان کې ورېدي شو دونه سپو رسوله او د هغه ځای نه پر لاړ کړه او یوازې را لوړې کولم نو د پاسه په د کانو بارانونه موکړل اوس هم تاسو تاریخ وګورئ
ناغی ته بهیر لوتم ورته وایي، بهیر مردارم ورته وایي. او دا تاریخ دانان دي هغه سیرم کوي. تاریخ کې باقاعده په کمپیوټر باندې هغه اوسېډم جوړه شوې ده. باقاعده په کمپیوټر دغه ما په خپل کتلې دي. هغه څورته وي فوټو کمپیوټر باندې. هغه لقب کې اوسم تاریخ دانان وایي چې دا چتا په خوا دلته کلیو په زلزلو تباه شوي دي. هغه آبادۍ لوړې پرتې دي 400 میټره په ځمکه کې د دوی آبادۍ لاندې لاړې. 400 میټره د ښکته لاړې، د پاسه پې اوبه راووتې د دریاب په غاړه. او هغه بهیر مردار ورته ولې وایي؟ اوسم اوبو کې خو چې سړی پرېوځي نو پکې سړی ډوبېږي. اوبو دا خاصیت دی چې پکې پرېوتې نو ډوبېږي به. هغې اوبو کې خلک دغسې وردانګې ډوبول نه کوي. هغه اوبو کې هغه خپل د ډوبولو هغه طاقت هم نشته. ما په خپله په کمپیوټر باندې هغه د کمپیوټر یو ککوړی غوندي یو سیري وي په هغې ښکاري. ما کتلی دی. هغې اوبو کې هغه طاقت نشته چې سړی پکې ډوب شي. خلک پکې ورځي کینی پکې ډوبول نه کوي، داسې پکې ګرځي راګرځي. دا د رب العالمین د قهر او د الله د غضب هغه سزا شوه. قرآن کې الله فرمایي که نه ان بطش ربک لشدید. د الله نیول او د الله غضب ګوره ډېر سخت دی، ډېر سخت. ان بطش ربک الله نیول. انه هو یبدئ و یعید. پیدا کولم الله کوي او بیا واپس کولم الله کوي. دوباره جنم الله ورکوي، لومبې جنم الله ورکوي. وهو الغفور الودود. الله بخون کم دی، خلق سره مینه هم کوي. ذو العرش المجید د ډېر لوی عرش خاوند دی او ډېر لوی بزرګۍ خاوند دی. فعال لما یرید. چې څه کوي نو الله کولی شي. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. تا ته وایي د فرعونیانو د ثمودیانو د دې لوط علیه السلام او د نورو لښکرو خبرې نه دي معلومې. بل الذین کفروا فی تکذیب. لیکن کافران اوسم الله د الله دا ټولې خبرې دروغ ګڼي. والله من ورائهم محیط. الله وایي زما طاقت د دې ټولو خلکو نه ګېټه پرې تاولی چې بیا نیول کوم نو زما طاقت مقابله څوک نشي کولی. بهر کیف دا خبره معلومه شوه چې یو خو ګناه بالکل ګناه ده، الله پې خفه کېږي، د الله خلاف دی. خو ښکاره ګناه باندې الله ډېر خفه کېږي، ښکاره ګناه باندې کېږي. دویم دا ده چې غلا او ډاکه دا د الله د قهر سبب دی. او بل درېیمه ګناه چې دا کومه خطرناکه ګناه ده الله یې مسلمانو ساتي. د دې ګناه د وجې نه رب العالمین دا ټول قوم تباه او برباد کړ. او الله دام ښیي چې که یو سړی وایي چې زما ډېر لوی طاقت دی، لوی طاقت دی، نو د الله د طاقت نه لوی طاقت دی چا نشي کېدی. د رب العالمین غضب له د خدای قهر له ورتلل دا نه دي پکار. د الله مقابله نه ده پکار. که سړي نه ګناه وشي فورا د الله نه معافي غوښتل پکار دی. د دنیا په دولت، د دنیا په طاقت باندې، په خپل ډول ډال باندې، په خپل قومیت باندې، په خپل ټوپکونو باندې، په خپل نوکرانو هیڅ اعتماد ساتل نه دي پکار. اعتماد او باور دا صرف د الله په ذات پکار. رب العالمین دې موږ دې ګناهونو نه ساتي او الله دې موږ له د نیکو اعمالو توفیق را نصیب کړي. نعت شریف کې که د جانان لفظ راشي نو خیر دی. نبی علیہ السلام ته جانان لفظ استعمالېدل ټیک ده که نه؟ جانان خو ښه لفظ دی. پښتو کې دوست ته وایي، چا سره چا مینه هغه لپاره خلک جانان لفظ استعمالوي. د وسیلې خو ډېر قسمونه دي که نه؟ بعضې قسمونه صحیح دي او بعضې قسمونه صحیح نه دي. چې په نیکو اعمالو یو سړی وسیله نیسي. نیک اعمال لکه د اغار هغه حدیث کې درته ویلی و که نه؟ 3 کسانو 3 وارو خپل نیک اعمال الله ته وسیله کړل نو خیر دی، څه ګناه پکې نشته وي. او یو ښځې له خاوند طلاق نه ورکړي او عدالت ولا طلاق ورکړي دا واده کولی شي که نه؟ دا خو یو ډېره اوږده مسله ده. دې کې بیا پوره تفصیل چې موږ وورو نو د هغې په رڼا کې فیصله پکار ده. بعضې سړی وي هغه هېڅ قسمه غلطي نه وي، غلطي د ښځې وي او هغه عدالت ته لاړه شي او څه پیسې میسې استعمال کړي او عدالت یې د خاوند نه جدا کړي. او بعضې دی چې هغه د خاوند غلطي وي نو دا مسله داسې نه ده. دې کې اجمالي خبره موږ نه کوو، دا هغه تنسیخ قاضي ولا اوږده مسله ده. دې کې چې چا ته را مسله پېښوي
ناغي ما سره بیا ځان خپل رابطه وکړي چې ما پوه کړي ناغي مطابق جواب ورکړي. ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 136 نمبر کیسټ ډک شو. پدې کې تاسو د حضرت لوط علیہ السلام واقعہ واوریدا. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سے فقیر خان ناصر خان کیسټ هاؤس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټیلیفون نمبر دی 252912. حاجی صاحب تاسو ټول ته معلومه ده الحمدلله یو دیندار انسان دی، دین سره مینه ده، الله او رسول سره محبت او مینه ده. نو الله ذوالجلال په خصوصي فضل وکړ چې د دې په کور کې رب العالمین د قرآن شریف د ناظره او د حفظ یو عظیم احسان وکړ. الله ذوالجلال دې دته او د خاندان ته مبارک. یو خدا معشومه ده کوم چې ما سره ناسته ده، رب العالمین وته قرآن حکیم زده کړ. دا هم د الله فضل او کرم دی. ټول وایي الحمدلله. یو د دې د کور واړه زمون خور ده، الله ذوالجلال په هغې دا فضل وکړ چې قرآن شریف حفظ کا او یاد یې کړ. دا د دې دپاره او زمونږ دپاره او زه به ده ویم چې دا زمونږ د هغه مرحوم نیکه د هغه دعاګانې او د هغې برکتونه دي چې د الله فضل دی. دا زما درېیمه خور ده چې قرآن شریف ورته الله ور یاد کړ. او بیا زنانو سره چې ماشومانی د کور کاري نو قرآن شریف یادول ګوره ډېر ګران کار دی. اکثر زنانو قرآن شریف مخکې یاد کړي او د واده نه پس بیا هیر شي، لیکن دا د الله فضل دی، د رب العالمین کرم دی او د الله احسان دی چې سره دغه دومره مصروفیاتو د کور د کار وغیره سره په الله فضل او کرم وکړ او د قرآن حکیم حفظ وکړ. الله دې ورته دا قرآن حکیم یاد کړي. ورونو دا یو خبره یاد وساتئ، خبر وکړئ قرآن حکیم زمونږ او ستاسو دپاره د هدایت یو لویه ذریعه ده. الله پاک دا خپل کتاب او قرآن حکیم چې نازل کړی دی دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي. او چې کوم د الله کلامي او د الله خبرې وي، قرآن خو د الله خبرې دي، نو چې د الله کلام او د الله په خبرو کې فایده ني نو فایده به وي پسه کې. په هره توګه چې چا د الله د کلام سره او د قرآن سره تعلق جوړ کړ، دا انسان د الله په دربار کې ډېر خوښ دی، دا الله ته ډېر محبوب دی، دا الله ته ډېر نږدې دی. لرې کوه چې پونځار کې وی بس اسے مصیبت ته جوړ کړی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی دو قسم خلق زما په امت کې بهترین مخلوق ته. دا زما وینا نه ده، پاک پیغمبر وینا ده. اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. دو قسم مخلوق زما په امت کې دو قسم بندگان دا الله ته ډېر خوښ دي او پیغمبر علیه السلام مبارک ورته شریفانان ویلي دي. مونږ خلقو شریف دې ته وایو چې هر چاته خاندي، شریف دې ته وایو چې خلقو سره غم خادي کوي، شریف دې ته وایو چې اخلاق یې ښي. دا هم ټیک ته ښه سړی دی، خو حضور پاک مبارک شریف دوه ډلو ته ویلي دي. حملت القرآن هغه خلق چې د هغې په سینو کې د الله کتاب پروت دی، او دویم اصحاب اللیل چې د شپې پاسي او خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي. دا دوه ډلې د نبی علیہ السلام مبارک د وینا مطابق شریفانان دي، عزتمند دي د الله په نسبان دي. نو قرآن حکیم یادول یا د قرآن حکیم په ناظره زده کول یا د قرآن حکیم تلاوت کول قسم دی دا د الله د خوشحالۍ ډېره لویه ذریعه ده. په دې لوی پروردګار ډېر زیات خوشحالیږي. خود نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن حکیم تلاوت بکو. داسې به نه وه چې په هغې قرآن نازل شو تلاوت به نه کو. په مکه مکرمه کې چې حضور پاک مبارک لا هجرت نو کړی، ټوله شپه به ولاړو د قرآن تلاوت به کو، الله ته به جړل. عایشه بی بی فرمایي وی داسې به جړل ولجوفه عزیز کعزیز المرجل،
ویری سینی مبارک نبیدا سے آواز راتل لکا کٹوے چی خٹکی گیا وغا خٹکار کئی او دمرا اگد قیام بے کھو ولار باو چی حتی تورمت قدماہو دا خپی مبارکی بے پرسے دلے کل بے پزور تلاوت کو دا مکی مشرکان برات للو تلاوت بے اوریدو نبی علیہ السلام مبارک یوزل دا شپی دا قرآن حکیم تلاوت کو دا مکی دری کافرانو پاغا وقت کی غٹ غٹ کافران یو ابو جہل یو اخنس ابن شریق یو ابو سفیان دا وقت کی ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان شوینو دا دری کافرانو دی راغلی دی دا پیغمبر علیہ السلام قرآن اوری شپا دا یو زی والار دی بلبل زی والار دی بلبل زی والار دی کہ دا سحر رنو لگی دلا دا دری والا را روان شو نو اتفاقا یو بل سر پلارا کی ملو شو یو دا یو نتا پوس کی چسدے کول بلبل تاوی تاس کول بلبل تاوی تاس کول او په یو بل پوی شو ابو جهل ورته چې دا سکار دی چې خبر اخکاره د مون خورالو لدی الک قرآن هم واورید خو ګورې پام کوي چې آینده دپاره به نه راځئ نه به تاسو راځئ او نه به زه راځم که د مکې د خلکو ته پته ولګېدله چې دوی ځي د شپې د ده قرآن اوري ګورې دا ټول به مسلمانان شي نن نه زمونږ وعده ده یو بل سره چې بیا به نه راځو چې دی واپس کورون تلاړل او ورځ تېره شو بیا ماسخوتن شو نو د هر یو په زړه کې د نبی علیہ السلام د هغه مبارک تلاوت هغه جذبه پیدا شو چې دا به واورو اخر قرآن وده چا د الله کتاب ده د حضور پاک مبارک د ژبې نه ویل کېږي نو چې د الله خبرې وي او په کوم ښکلي پیغمبر الله نازل کړی د هغې مبارک د ژبې نه ویل کېږي قسم په الله چې په هغې کې به څومره خوند یو سړی به راته پخوا زمونږ په دې علاقه کې به مونږ ماشومانو ما ته لږ لږ یاد شي د دې غرونو نه به دا حکیمان راتلل ګوډي به یې غاړه کې او په دې کوڅو کې به ګرځېدل خلکو له به یې دا یوناني دارو ورکول خود نسخې مسخې به یې جوړې کړې وې ګرځېدونکي حکیم دارنګې په مکه مکرمه کې به یو سړی راته هغه به ځان سره خپل بیگ او یا سامان ګرځاو او خلق به ورته راغونډ شو کال کې یو ځل دو براته د خلکو علاج به کوم کوڅه په کوڅه به ګرځېده دغه کم دور کې چې حضور پاک مبارک د نبوت دعوه وکړه دا حکیم صاحب راغی چې راغی خلق خبر شو چې حکیم صاحب راغلی دی نو خلق ول خپل مریضان راوستل نو دا ټوکو د وجې نه چا ورته نبي علیہ السلام اوخو یاره وی مونږ کې د عبدالله یو سړی د هغه یو زوی پیدا شوی دی د عبدالمطلب نوسی دی او عیاذا بالله د هغه دماغو کې نقصان دی ډېره ښه کورنۍ ده او ډېر خالق دی خو دماغ یې دنګلي دي نو که د هغې علاج دی وکړو نو ښه به وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د بیت الله خوا کې ناست و چې دی راغی خلق هم ورته په تماشا ویل واره زه راغلم ته بیمار یې زه به ستا علاج وکړم حضور پاک مبارک خو پوه شو چې دا د مکې د کافرو ظالمانو لمسولی دی او په مې د بیمارۍ غلط الزام لګولی دی زه به ستا علاج وکړم واره ټیک ټاک به شي ګوره د ډېرو لیونو علاجونه مې کړي دي د فلانکي مې کړي د فلانکي مې کړي دی او ته خو د ډېرې ښې کورنۍ سره تعلق لرې نو الله به دې بالکل جوړ کړي ما نه علاج وکړه حضور پاک مبارک ورته مسکې شو ډېر هوښیار و الله ذوالجلال ډېره لویه پوهه ورکړې وه وی کاکاجي مریض نه بلاول د مرض معلوماتو کې تشخیص به وکړي د هغې نه پس به علاج کوي هسې که څوک چاته وي چې ته به د دې ولا ته به ګولۍ ورکړي همده هوښیار نه لاول ته معلومات وکړه ته به مختلف قسمونه دي قابل حکیم قابل طبیب قابل ډاکټر دی ته وایي چې د مریض مرض لاول معلوم کړي او د هغې نه پس ورته علاج شروع کړي نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې ته خو لاول زما دا بیماری معلومه کړه چې زما کومه بیماری ده نو د هغې علاج به ماله وکړي وی ډېره ښه ده واره تا ته څه تکلیف دی
ویته چې د خلکو راولېږلې او د کم مرض د وجې نه دوی ما ته څوک لیونی وی، څوک وی جادو پې شوی دی، کوډه پې شوې ده، څوک سوی څوک سوی، نو زه ته هغه بیماري لاول اورومه. نو که واقعي د هغې مرض وي او تا سره علاجي ماله وکړو، که بیماري نه نو ویس د څه د وجې تا ته دوی دا وی؟ وی دا زه یو څو خبرې کوم، د هغې خبرو د وجې دوی ما ته لیونی وی عیاذا بالله. وی ته د ما خبرې واوره. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته دا مسنونه خطبه شروع کړه، الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره. نو اما بعد ته ورسېد، چې اما بعد ته ورسېد نو د حکیم صاحب ورته وی ته واره بیا ووایه. نو حضور پاک مبارک بیا ورته الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره دا شروع کړه. نو چې اما بعد ته ورسېد ورپسې د قرآن آیات ته وی ته بیا ووایه، واره د سر نه بیا ووایه. نو بیا ورته دا خطبه شروع کړه چې اما بعد ته ورسېد، بس وی واره ستا په مرض پیښ شو، ما ته ستا بیماري معلومه شوه، دا ته چې سوی او خلق درته سوی حقیقت را باندې واضحه شو، ستا مقصد څه دی؟ وی دا کومه خطبه چې تا واورېدله دغه مې مقصد دی، دې کې د اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، زه ګوی کوم شهادت ورکوم چې الله یو د شریک نه لري، او د دې خبرې ګوی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم دا الله خپل رسول او یو عظیم بنده دی. دا خبرې کوم دی را سره جګړې کوي، څوک راته لیونی وایي، څوک وایي جادو در باندې شوی دی، څوک وایي یو څه وایي، څوک وایي بل څه وایي. ویرواره بس غلی شه، زه په ټوله دنیا ګرځېدلی یم چې څومره زما وس دی، د ډېرو خلکو علاجونه مې کړي دي، لیوني چې په چا پیریان دي، په چا جادو دي، کوډې دي، ډېره لویه تجربه مې ده. تاکې اس قسمه فرق او غلطي نشته، ته ټیک ټاک او جوړ جاړې، نه بیمارې، نه در باندې د بیمارۍ ساسر شته، او ته ما ته هغه پیغمبر ښکارې چې کوم د آخرې زمانې پیغمبر دی. د دې وجې دا خلک ستا خلاف کوي. ما ته د خپل د پیغمبرۍ چې څه نښه د شابه ما ته شهادت کلمه راته ښایه، زه دې ملګری کېږم. نبی علیہ السلام مبارک ورته د شهادت دا دواړه کلمې وایي. هغه حکیم خدای پاک هغه وخت مسلمان قوم ته چې ورغی وایي د هغه جادو جوړ در باندې اثر وکړه حکیم صاحب؟ وایي نه، خدای ته وګورئ، دا رښتونی پیغمبر دی، د آخرې زمانې پیغمبر چې نورو پیغمبرانو د کم پیغمبر متعلق پیشنګویی کړي دا همغه پیغمبر دی. نو د حضور پاک مبارک ژبه کې تاثیر به او قسم دی. ګورئ یو ځل د مکې مکرمې دا غټ غټ سرداران راغونډ شوي، عتبه او شیبه، ابو جهل او دا ټول، د بیت الله خوا کې نبی علیہ السلام مبارک ناستو. نو دوی وی چیرې د لږ سره به موږ څه کوو، یو دوه کسان د ده په دین کې داخلېږي. عتبه وی زه ورځم، وی زه ورته نصیحت کوم. چې راغی نبی علیہ السلام مبارک سره خوا کې ودرېد، دی پکې مشر سپین ګیري سردار د بیت الله خوا کې حضور پاک مبارک ناست. یاره ورواره وایي ستا دې قوم زه رالیږلی، لویه تفرقه دې په دې قوم کې پیدا کړې ده، او ته مهرباني وکړه خپل دین چې د سی کوه، خدا خلق مه چېړه، زمونږ خدایان مه چېړه، دا ته څه کوې؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته یو دوه ټکي د قرآن حکیم وایي، فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. دا هغې عذاب نه دی تاسو یروم کم عذاب چې رب العالمین په سمودیانو او په عادیانو را لېږلی. خو چې نبی علیہ السلام وفرمایل چې د هغې عذاب نه تاسو یرو کم عذاب چې په عادیانو او سمودیانو، خو چې سمود لفظ د نبی علیہ السلام مبارک را ورسېد، عتبه ورته په خوله لاس کېښود، بس راره چپ راغی خپل قوم له. قوم ورته کاکاجي ولې؟ وی قسم دی چې رښتونی پیغمبر دی، ما هر قسمه کلام اورېدلی دی، دنه چې مې دا کوم دوه ټکي اورېدل قسم دی که دا د انسان کلام کېدی شي. وی دا په خولې دی وله لاس ولې کېښود؟ وی ویرېدم چې دا د عادیانو نوم یې واغېشت او د سمودیانو یې واغېشت، هسې نه د مکې د قریشو ټکي ورپسې ونه وی، او که دی وی تباه کېږو غر کېږو. نو د حضور پاک مبارک و دا خو په عقلم که تاسو سوچ وکئ چې کوم شخصیت الله د قرآن د نازلېدو لپاره منتخب کړ،
نو چې دا هغه آواز بخکلی نو د چا آواز بخکلی. نو دا درې واړو کافرو لوظ وکړو چې ماسخوتن شو د هر یو پړه کې خارخ راغی چې زه بیا ورځم او د حضور پاک مبارک تلاوت اورم. یو وی زه به ورشم دا نور دوه نه راځي وعده یې کړی، بل وی زه ورځم دا نور دوه نه راځي قسمونه هم کړي دي. رالل ماسخوتن بیا یو ځای یو بل ځای بابونو کې ودرېدل. نبی علیہ السلام مبارک هغه ته د قرآن حکیم تلاوت شروع کړ. سحر یې بس کړی، چې بس یې کړی نو خلک دی درې واړه خواره شو. نو بیا یو بل سره په لاره کې میلو شو، یو ملامته کوي بل چې موږ خو بېګا وعده کړو چې نه به راځو، ولې رالی؟ یو بل ته وایي بس څه م رالی؟ بل وایي ته ولې رالی؟ نو ته ولې رالی؟ وایي ده بس دې ځل نه خو موږ بیا غلطي وکړه، خو آینده له به نه راځو. په درېیمه شپه چې کله ماسخوتن شو نو بیا پله خارخ ولګېد، اخر اواز د چا بیا رالل، بیا د حضور پاک مبارک تلاوت ټوله شپه واورېد. چې سحر رڼا ولګېده خواره شو، بیا یو بل له مخې له ورغل، بیا یو بل ملامته کول، یو به یو ته تم راغلی، بل به ته ولې رالې؟ نو ته ولې رالې؟ چې سبا شو د اخنس ابن قریش اخنس چې نو دې پکې دغه و سپین ګیري دې راغې او لاول ورغې ابوجهل له هلکه وي درې ورځې مونږ د دې هلک دا کلام واورېد، رښتیا وایه دا څنګه کلام دی؟ ابوجهل ورته وي قسم په لات او په عزا او په منات په خپلو خدایانو یې قسم وکړم، بلکل رښتونې خبره ده، دا هلک رښتونې پیغمبر دی او دا قرآن بالکل د الله کتاب دی. نو ابوجهل ایمان په ولې نه راوړو؟ وی ښه دا یتیم خدای پاک پیغمبر که سردار زوم او نبوت یې دله ورکه، مشر زیم د جرګو مشري زه کوم. اوس هم داسې بعضې خلکو کې دا بغض او حسدي. یو کشر هلک خدای حافظ که یا خدای ولا علم ورکه، هغې نورو ورته غصه او قار کېږي چې دا وایي. مشر زیم جرګې زه کوم، مرکې د خلکو زه کوم، خلک ماله راځي، پیغمبري دته میلو شوه. وی خلکه ته د خپلې مشرۍ تعصب په مخ اخیستی. راغی ابو سفیان له، ابو سفیانه تا درې شپې دا قرآن واورېد، دا څنګه دی؟ ای رښتونې بالکل دکې شک نشته رښتونې پیغمبر دی. وی ایمان په ولې نه وایي؟ چپ اخنس ایمان غږ به نه کړي. ولې؟ دی دا ابو سفیان د بنو امیه د قبیلې نه او نبی علیہ السلام د بنو هاشم قبیلې. وی هر څه د بنو هاشم شو، د زمزم د اوبو خدمت دوی کوي، د میلمنو خدمت دوی کوي، د بیت الله دوی کوي، نو پیغمبري خدای دوی لا ورکړه نه منم. ګوره تعصب وکړ. نو قرآن حکیم د الله ذوالجلال ګور رښتونی کلام دی، قسم دی دا ټول یې مني. تر ننه پورې د نبی علیہ السلام د زمانې نه والا تر ننه پورې چا د قرآن حکیم د یو آیات مثال جوړ نه کړ. دا چیلنج دی چیلنج. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین.